د ذهن پراخولو او د ځان یو مستریح کس جوړولو دپاره ښه لار دا ده چې تاسو خپل پر ذهن باندې کار وکړئ. موږ باید انسانان دا رقم خاصیت ولرو لکه عصري موټر چې هر څومره عصري کیږي هغومره مستریح کیږي او انسان چې پکښې ناست سفر کوي احساس د ارامش پکښې کوي او د سکون احساس کوي، د استراحت احساس کوي. یعنې موږ انسانان باید خپل ځانونه داسې عیار کړو چې داسې یو کس واوسېږو. نو د دې دپاره باید موږ خپل پر ذهن باندې کار وکړو چې تاسو خپل ذهن څنګه جوړ کړئ چې تر څو تاسو وکولی سئ چې وکړئ یو مستریح کس واوسېږئ او انسانان ستاسو سره د ارامش احساس وکړي، د ارامتیا احساس وکړي. هغه اول دا دی چې باید تاسو شیانو ته په دا سترګه وګورئ لکه اولینه پلار چې ده چې تاسو ورته ګورئ که تاسو اسمان ته وګورئ د شپې اسمان د شپې ډېر ښایسته یي نه وایي تاسو میاشت ته وګورئ. میاشت پوهېږئ څنګه منځته راغلې ده کله چې د نظام شمسي کې د تیا په نامه یو سیاره وه هغې د مځکې سره ټکر وکړي. د هغې کله چې ټکر وکړي د هغې د پرزو څخه داسې وایي میاشت جوړه سول. نو دا داسې یو مثال دی. ګورئ وایي د میاشتې پر جوړښت باندې فکر وکړئ او کله چې تاسو اسمان ته ګورئ دا اړوند فکر وکړئ چې دا ستوري چې دي دا هر یو میلیونونه میلیارډونه کلونه طی سوي بیا یې دا رڼا یې تر موږ پورې رارسېږي. نو دا څومره جذاب دی، څومره جذابیت لري نه. یعنې وایي هر شي ته د یو بل دید وګورئ. مثلا یو نفر راځي پر تاسو غصه کوي، تاسو دستي په دغه سترګه مه ورته ګورئ چې ده پر ما غصه وکړه. یو نفر تا ته د رد جواب درکوي، یو نفر ستا کومک نه کوي، یو نفر چا ته ضرر رسوي په هغه ګړي مه وایه چې دا نفر چشتي مجرم دی، دا نفر تور دی، دا نفر سپین دی. ټوله انسانان خاکستري رنګ لري، هیڅ انسان بد نه دی، هیڅ انسان ډېر ښه نه دی. نو تاسو کوشش وکړئ خپل د ذهن دید ته تغییر ورکړئ. نو تاسو به هغومره چې خپل د ذهن دید ته د انسانانو او د روابطو او د ټول دنیا اړوند تغییر ورکوئ هغومره به تاسو مستریح کس یاست. تاسو سره به خلک د احساس د ارامۍ کوي. سم لکه میاشت چې منځته راغله څومره یو ښایسته ننداره وه اسمان ته ورکوي. موږ تاریخ هم پر ټاکلی سو. دا چې شي ده د تیا په نامه یو ستاره ټکر سول د منځه ولاړل بیخي بیا میاشت منځته راغلل. نو وایي د دې دپاره چې ته په انسانانو کې مستریح کس واوسېږې، ارام کس واوسېږې، دغه دپاره ته یو څه د لاسه ورکړه. هغه ستا احساسات دي چې په د عکس العمل کې ښکاره کوي. خپل احساسات کنټرول کړئ، تاسو کولی سئ ډېر یو مستریح کس واوسېږئ.